یو سړی او ډېر زیات غریب او داسم غریب چې نه د غرمې د روټۍ درکو نه بیا د شپې د روټۍ نو په لاره روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه آی هاي سوک شته چې مرګ خرڅي او زه په بیا واخله داسې سوک به وي چې مرګ خرڅي او زه په بیا والم د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیا والم او زمر زکه چې د ځان لوګه خدا سره برداشت کی لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي دا د سړی د برداشت نه وای یو سړی ورپسې روانو هغه چې دا اشعار واورید نو هغه ولا یو روپۍ ورکړه چې خدای بندا مرګ مغواړه دا یو روپۍ والو بال بچله په وړو والے او وخت به پیتیر سړی ډېر خوشحال شو روپۍ واغستا وړو وړو وخت پټال د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوګي نه مرګ غوښتو د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ یا داسې حالو چې د لوګي نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شي هغه سړی چې اچا ولا یو روپۍ ورکړې وه بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو اړکې خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د یو روپۍ امداد کړی چې د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا یو روپۍ ورکړې وه او نن دی د ملک وزیر اعظم دی راشه څه تجربه خو پې وکړه بادشاہ دی د ملک نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار لیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه او وزیر اعظم صاحب زاغ سړی ما چې تا د لوګي نه ځان ته مرګ غوښتو دا شعرونه دې وي او ما په ډېر سخت وخت کې تاله یو روپۍ درکړې وه نن هغه حال چې کوم ستاو نو هغه په ما راغلی دی نن ته د ملک وزیر اعظم په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت وزیر اعظم ورته ډېر وژړل
دا د پاکستان دا کوساډب وزیران نو درخواست ولا یو سه ایشو پیشو پیونی کی چې امکمه ته یو سه نو اوی زما ما په آرام کې نه داسې هغه وزیر هر چاته لیکي دلته ځای کم هغه ورځ یو هلک ما ته راغی وی جي وزیر اعلی صاحب پې لیکلي دي چې ځای وله ورکړي خو بس ته دې افسر ته ووایه چې ځای راکړي ما ورته یو قصه وکړه تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړي نو بتا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم نو ما ورته یو قصه وکړه ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو پلار ورپسې خط ولیږلو چې راځه کنه بس دی ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده کتابونه مې خلاص که خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی نو دعا کوه چې دا نور نیمه مشي نو بیا درځمه ما قبوله کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی ما په خبره پوهېږئ ما قبوله کړې ده خو چې دا جنۍ ما قبول کی نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جنۍ په قبلېدو کې ده په دې مې پوهېږئ تا خو به د وزیر اعظم لورم قبوله کړي خو چې هغه خود هم قبول کی که تاسو خیال راغی د بادشاہ لور په بام ناسته ده سره جوړه اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي سترګې تورې کړي دي او دا تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا سرے جامع او سرے شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده خدای سبا کیږي هغه ورته د پاس نه आवाज وکړو چې نه بزوري نه بازاری نه بازار میں آیا کو تکشا په آرام تیریگا دا د بادشاہ لور ده نه په زور نه په مینت او نه په پیسو دا بستا لاس ترانشي نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبوله کړي وا او سوال خو چې ده د په قبلېدو کې نو سوال خو د هغې په قبلېدو کې اوس دې بې وقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوی دی نیم پاتې دی نو ما هغه سړي ته وویل چې خبره دا ده چې خبره د وزیر د دستخط نه ده چې وزیر په دستخط کړی دی خبره دا متعلقه ډایرکټر ده دا ډایرکټران په خدای قسم که د دې وزیرانو په دستخط متیاز متیاز کنی تجربه وکړي نو مال په حرام کې وځي وزیر صاحب کړه د خاصه تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړه ما ته وایي چې به وزیر درته زو کوم دا راته وایي وزیر کړه د استبای سبب خلق ته چې د وزیر په دستخط شو زلار ني سلار لنډوا د وزیر دستخط شګه شته مال رانیز دیکو په لته بدر باندې وخی عرض میں داو چې داسې وزیر نو اغله چې درخواست ورغه نو ورته و جړل او ډېر و جړل دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی زمونږ په دې علاقه کې ورته یو سړی چای کړی وي نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو ورته ډزې وکړې بیا کلاشن کوکو باندې هلوې کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 اوس سړی چې د ویڼۍ خبره راشي ما پسې را منډه کي چې دا دروغه ته به لګونه وی چې دا ویڼۍ لږه صفا کي چواړي ګنده کړې مالا وزیر پسې ریزه کنه
چاته دې چټه دې کولی هغه ته هغه پسې ګرځه کړه ما نه وې اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي بارها کتلی وزیران دیتا نه وای حکومت دیتا نه وای حکمران دیتا وای چې درخواست ورغه او هغه شیرونه پړاو ک چې نن 100 کال مخکې د ویلی چې علامات یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه ورته وجړل چاو په ماده سي وختم تیر دی چې ما د لوګینا ځان لمرګ وختو نو 200 روپۍ را واغسته 200 او دا هغه کاغذ په شا باندې د قران کریم یو آیات لیکل الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء ودرخواست والا تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړو ما د هغې په عوض کې د قرآن د دې آیات مطابق چې یوه دانه څوک د خدای په نامه ورکړي نو د هغې داسې مثال دی لکه دانه وکرې هغه بوټی شي هغه بوټي کې 9 وږي وشي 9 وږي او هر وږي کې سلسل دانې نو یو په 200 نو تا 1 روپۍ مال را کړې وه نو ما یو په 200 دله درکړي او که مزید خدمت هم نو ګوره بیا به ما خبره عزیزانو دیتا وی کامل انسانیت چې د چا نیکی آئی هیره نئی سوک چې د چا نیکی هیره کی عزیزانو دام انسان نن مونږ چې کومه زمانہ کې اوسي دا دومره کمینه وخت دی او رذیل چې نیکی دی ور سره کړی نو بیا غټ کاڼی هم وله ورکا چې ما څه وخت یا قرض دی ورکو قرض دی ورکو نو تماچه وله ورکا چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې وله چې خلاصې به وشي قرض دی ورکو پخوا به قرضونه خلقو چاله ورکه قرضدار وکې دی قرض دا زمونږ د دوایي کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض یې وړی دی بیا په دې لار نه تیریږي یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولۍ په شان ورته کور دې وران شه خو 30 روپۍ دي یا 40 یا 50 کور دې وران شه خزی انسانیت تا ګوره ابل ورځ یو ښځه راله ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تللی ومه او د دې دکاندار ما باندې اتانې پاتې وې په دوایي کې اتانې نو 2 کاله پس رالما مال چې هغه اتانې ورکم هسې نه چې قبر لی په غاړه یې ونیسم ښځه سړي شیخان گیری بی دوئی بیوسی بیا بی منزگزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردے واو رہی
یوه پیسه دی چې پردی خوړلي، یوه پیسه. قیامت کې به درته ویلی شي چې جنت ته ځه، خو د دې سړي در باندې یوه پیسه ده، راوړه دله ورکه. نو بیا وایي چې دې منډه کې پیسه به د جهنم په بیخ کې ورته ښکاره شي، نو دی به ورپسې ورټوب کي. چا پیسه راوچته کي، پاس چې راځي بیا به ترې پرېوځي، نو بیا به ورپسې ورټوب. د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې وله په جهنم کې وي. یو پیسه. نن پردی مال خوړل خو زمونږ د مور پی دي. نن ته وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان، څه ظلم. دومره ظالم ملک به په مخ د ځمکه نه وي لکه پاکستان چې، او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاسه، د دې کمسلو د لاسه، دومره عظیم ظلم. دا ملک د خدای د ماښام نه را پیستا، د ماښام نه را پیستا، بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی. دا کمسل او دا کمینه د دې کی او دوی ته خپل ملک ملک د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم، او یو نیمه میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري، ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته یې لوټه لاندې باندې پرېږدم. داسې خلک که ژوندي په دوی څه، خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې. دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم، زه د هغې نه زیات ظالم یم. دې ظالم قوم کې که ملا اوسېږي، ملا د هغې نه زیات ظالم، که پیر پکې اوسېږي هغه پیر د هغې نه زیات ظالم. ځکه چې د ظالم قوم ملګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا، دا د هغې نه زیات ظالمان. دا ستا ملک. پردی کښتونو باندې به ډټسن اغستی، پړت اوبه تختی، 80,000 راوړه، 40,000 راوړه، 13,000 راوړه. حکومت له چې ورشه دا د جنډه بازار اجراګانو ته، دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختوله، وایي جرګه ورسره وکړه، جرګه ورسره وکړه. ته خدای تباه او برباد کړه، ته څه دپاره حکومت چې زه هغه سره جرګه وکړم، ته څه دپاره جرګه ورسره وکړه. عزیزانو زما اړه قطعا مطمئن نه دی د دې ملک، بالکل مایوس، او داسې مایوس چې دا اړه مې د دې خولې نه بار وځي. په داسې ظالم ملک کې اوسېدل چې دي دا ظلم، چې ستا په مخ کې کوم ملک کې دا ظلمونه کېږي. داسې د انسانیت خبره ده، داسې د سړیتوب خبره ده. غل دی، غل دی، غلا یې وشو، غلا غلی ونیو، غلی ونیو، سړي ووی زما کور یې وران کړی، غلی ونیو، جی کیس پې رجسټر دی، کیچ پې رجسټر دی، تاڼه کې کیچ پې رجسټر دی. کچرو ته به لاړ شي او کچرو کې به وکیلو نیسي، او کیچ پې رجسټر دی، پلدی کول یې وران کړی دی،
او په غلب مقدمه چلیږي او بیا شمیاش تاریخونه وي 2-3 کاله کې بغل پټ راخلاشي پردې کورې وراره کېچ په رجسټر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسټر عزیزانو عرض میں داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی دے او انشاءاللہ نور بمرانی سی نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی خدای سره پډزو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي دا خدای او تاسو جنگ دی خدای یو څه وي او تبل سکے تاسو خیال را قوم د قوم خدای نه سرکشو هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي الکه دا څه کوي دا بیګامه سي د غره وړه لغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوار څومره وړي بس د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړي وی سی آر کور سره دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دمره د بد لیوزوی ببل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته هریان شو وتا سو خدای تبا کا چې تبا شو نړکه مې وې اد رحمان بابا شعر رایات سوچے زتوبا پاغ تیر عمر کاغم زتوبا پاغ تیر عمر کاغم چې تیر شوه دې بے یار په غفلت کې بخپل کړوخ پیمانو زما څه خیالو د دې متعلق په ظالمان کړ دا هغه خلق چې دروټای درکې دا مونږ او تاسو چې لګ ډیر خېو د پښور نه وای پښو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخه غریب ماندګي غوندي پښو راو ګوره ماندګي میاو 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 خسرې په رحم راش ته دغه غریبي پښو ته لګ مګه وخه ته د دې د منډه بیا وګوره په مګي پسې مونږه د غریبي پښورونه پښو ترغه پورې شیخای چې په مګو نه یې پیخه دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړی او رانی ولي چې څنګه مونږ یو داسې د مونږ د ملک نظام تو وګوره دې بېمانه حکومت ته منافق اعلان وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس واغست واپس خلک غلي چې خلک غلي کا اوس مغه بجټ یو شی په مزه مزه ګرانې لګیا بجلی ګرانه کړه سوی ګیس ګرانې لګیا د خاورو تیل داسې په مزه یو شی اول خو یکدم خلکو غلط دی ول ما واپس واغستو دا بل زمونږه په ګډو کې وخ چې را باندې خدای را مسلط کړي اوس یو شی در باندې په مزه مزه کړو ډېر ګورو بچی چاته بخکی عزیزانو دا ټول کار چې د آسمانی دی آسمان ته چې متوجه شوی نه یونس علی السلام قوم
باندې راغلی عذاب واپس ولی لاړو؟ ولی؟ ځکه چې قوم د قوم متفق شو، یو شو، او په یو آواز خدای ته وویل چې یا الله غلطه یم کړې معافي غواړم. راغلی عذاب واپس لاړ. نن ستا په ملک قوم د قوم متفق کمزه په قهر عظیم اخته دی ستا پاکستان. مذهبي طور وګوره، شیعه سنی جګړې، شیعه سنی جګړه به ولې کیږي؟ شیعاګان خو په کابل کې مو د کابلیانو له قرآن ورکوي چې تاسو د شیعو جلوس چرته په سړک لیدلی یا شیعه بار راوتی شو؟ نه، شیعه خو عربو تمزي مجال دی چې کړتو کی. نن ستا په بل کې شیعه ولې فقه جعفریه غواړي لګیا دی؟ او ته د سړي زوی نه یې که شیعه دی څوک؟ ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی، عام قادیانی بس تبا په ملک ما نه سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي؟ خو زه سړی نه یم که بریلیان دي صاحبت، بوتان زیارتونه دي او شکرانی دي او مالګي دي او جاروګانی دي. دا څوک کوي؟ تاسو ورشئ دې کلو کې وګرځئ که نه؟ د اتوار په ورځ د پبو میا صاحب میله کې د چا ښځې وي؟ چای شیخړی مخکې شیخړی ورپسې. نه مرګې شیخ صاحب چېرته تللی دی؟ ښځه کې مې باد نه د باګړو دلنو ښځه کې دی باد هلته ستنې نه ورته ووالې. بیا کوزڼی را په سر کړي صاحبه، هلته نه اوبه راغستې په سوکه کې ورته دغه ټومبلي ده واښه چې باد یې ونه وي. دا به ولې داسې کېږي؟ خو ته سړی نه یې که ته سړی شوې؟ ستا ښځه به ولې داسې کوي؟ مونږ سړي نه یو. تاسو وایئ چې په دې لاره په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي. په لارۍ کې ښځو ځان سره ډولکۍ ایښی که نه ایښی؟ دا څه دا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن خلیل مومن خلیل مومن څه خلیل مومن ملګرو ته هم خلیل مومن تیر شو. باړې نه هغه غاړې مومن دی او دی خوا خلیل دی. په لارۍ کې ډولکۍ ځان سره ایښی صاحب او ډم ورته ډولکۍ غږي او زمونږ ښځې ورته لاسونه پړقوي که نه او ټول ښار او بازار یې په تماشې که نه. دا ښځه چې ټیکسي لارۍ وي روپۍ سورلی پکې سواري کېږي هغه هم پښتون مینګه پښتانه. نو وروره په ارام کښېنې خدای په راستی که نه پښتانه یې. بېله خبره ده چې یو لنګ هم نه دی والی پرتوګي اچوئ. خیال هم راغی جي نه پښتانه یې نه خلیل یې نه مومند یې. پوه شوې؟ پته هم نه لګي چې کم قوم یې. شیخیل یې که ډمان یې که کنجران یې که نیان یې. خدای چې څه بلا یې د پښتو خو در کې رګ نشته. اوس پښتو ژبه ویلو باندې سړی پښتون کی. نو عزیزانو عرض مې داو
چې انسان جوړېدل ګران کار دی. انسان هر څه به جوړ شي. اوس زه په غره کې چرته یو کوډاله جوړوم او پکې کېنم او یو دوه بړي سي خوشي کوم. تو وګوره چې د غره ته څومره دنیا برچ راځي. دلته یو ولی پیدا دی خور هر مراد پیاسیلی. نو زمونږ د ملک ښځې دلته یو دوه ډمان جامړه کړي دې زمونږ دیره کې اعلی ول جوړه شهیدان راوځي او هر مراد پیاسیلی. عالم قتل یو د ښځو خلیل مومند نه ګلاب بابا محال قتل یو په ریګي کې دغه کې دا سپیرسنګ کې اعلی ول حکومت ورته جی ټی اس لارای چاري. اعلی ول ګلاب بابا دی چاوینه چرته پریوتی آب زمزم. داغه دوس قوم لره د دې خدای قسم په خدای چې مخونه د دې خلق را باندې پد چې د یو نه دویمه خبره را سره کې خو سره خبره نه پوي. عقل پکې نشته سړی توپ پکې نشته. سار میں یو توی دلتا بناستی دی جماعت ناس تو خبر پرد خبر ابو مال دا مجلس کی کہنے نو دا مجلس آداب زدکا. اول خو کہنا ما کم مجلس تا چی چارا غوختے نئی التا مکینا که کیناستی نو چی دا خبرو دعوت چا نئی در کڑے نو خبر مکاوا. په تیار روټای ور پیښ شوې نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیار ده ښه دا کار مه کوه. علي خادی ځان نه مه جوړوه کېدی شي لګئ د هغې په کور کې نور اینا نو کور والا به وشرمېږي که به نه شرمېږي. خبره کوئ که نه و به نه شرمېږي. اوس به تاله روټای نوره کوم ځای نه پیدا کړي نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیاره راځي. نہ ہر ورځ تیرا کا چې دا کارونه کم درستخان تا بللې شوی نه خبردار چې ورته کېنه نه که بې عزته شوې نو ځان ته بې عزتي کوه. لکه ما ته یو ورځ یو سړي وویل چې پیاله یې د لاس کې ده مونږ ته دې ستم ونه کړو. ماوی منافق دیتا وی چې پړی یوی او په خدای بلې او مغه پیاله و نورې چای ویم نه اړه مې نو ما ته خپل سر مې خوږېده کتا ته مې ست کړې منافقت کې راځي. ستونو متونه نشته. لار لنډوا لار لنډوا په لار ازیاسي چټي ها راوړې دم راوړه مده سي نیخ تیرېګا کار خلاصوا. تاسو خیال راغی لارې لنډوي لارې ځکه چې موږ د دې قابل نه یو چې یا موږ سره څوک کینی یا موږ چا سره کینی. دا سړی ته موږ کې شته دا انسانیت موږ کې شته. کته د چا ځای له ورشم خو دا تور ګونګټان نه دي دا جومات کې په دې وخو کې چې پیدا کیږي لیدلی دي. جمعات کې چې جمع تیر شي کنه نو په د اخر ورځو کې تور ګونګټان نو تور ګونګټ له چې ګوت وروړي نو ګونګټ پوسکای چي چې ګوت وروړي پوسکای وځي چې دا سي بوین کې تبوي چې د دنیا ډیرانو نه می جوړ بوي. مونږه تور ګونګټان یورورا او کال چرته زم پوسکای چي او کچا لازم پوسکای چي. خبرو چل خو درزینه سړی توپ خو درکشتن انسانیت خو درکشتن عقل خو لرینا. نو عزیزانو مونږ کې دا ټول صفتونه به ال راشي چې مونږ کې انسانیت راشي او چې انسانان شوي نه یو. انسان با اول صفت دای چې د مطلق انسان به دې پړ کې درد په خبره به پوهېږي په سوال جواب به پوهېږي د بل تکلیف به خپل تکلیف ګڼي د
د بل مصیبت بخپل مصیبت مونږه د بل اول مونږ مليانو تا کرویر کی هاي 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 زوی دې مړ دې ځوان ظلمه زوی دې مړ دې او زه دې ادیره ته جنازه سره لاړم او دا غسقات ویشل کیږي زور تلاش نه سم کړی ستا کور ته ختم لدر شمه دننه د خزه ولونه هاي وای جوړ هغه روټه زه خورم کنه په ایمان مې دا سټیم کې چاله روټه پنګول زمونږ په دې اپریدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر چې مړ یو چت شي خزه ولونه خپلوانی ویر کوي نیم خلک مړی سر روان شي نیم خلک ګوریجو تکي په دې اپریدو کې आवाज پکې جو ټوګر کې ټول بنڅو ټیکاله تایورا دا ټول بنڅو دا ګیرو والا دا ملکانو پټکو والا پټکی باندې څوک سره کیږي ا پټکه خرتم په سر کنو هم سره شو ټول بنڅو ماړه تایورا دا شو پاړې بو ا وی راوري دا خزو جړاوري دا ماشومان تګوري چې دا یتیمان شو پلارې مړ شو او دا د انوړای په خپلن نه باسي وای په ایمان دا د انسان بچي یا دا انسانان دي یعنی چې یو ځکه کور وران شي التبتاله او بس کل څنګه مزه درکې او بس کل روټه خوراک کو پرې نارز میں دا او چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل زره د سرو شي انسان دولت مونږ د دې علاقې دولتمن سړی دی نه دا جماعت چې پکې دی دا غیر چاپیر ټول بزرگان اوسي خان دی خان مالک دی جماعت کې وبن خيجي دی ډیګای تا دا جمعه پرز ګوري تاسو څومره تکلیف کړو وبن خيجي دو په پونه ورته نه نه استې دي وبن خيجي دلته یو پمپ لګول پکار وای ښا چنده به ولو وکنه اته ستندرواله په بم لګېدلې په توپ لګېدلې نه نه زبم پکې چنده واچو کنه مستا چنده مې که پکې واچول دي خلکو منظم نکېږي ځکه چې ته پلیتی عزیزانو دا زمون تاسو خیال را ګویدنوی پکې وادهی پکې په ډوبو باندې د سلو روپو لوټو نشي نه او کورته دی جماعت کې او ټوټه ماته ده نر سره بلګه کی در باندې لکه په کونه کې منډي او جماعت دروازې نه ببارو اشر شر باوري چې دی جماعت دا ټوټه ماته ده دا بمبای ماته ده شر شر بیاوري او ټک لاندې نه بدغه وکړو نه انسانان دغه ټوټه کستا کور کې ماته شي دا به څه چل وې سړی به ورته ګورمنو مالخه چې د خدای د کور ستا پړ کې دا قدر دی چې دې لا دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې ولا سړی راوله موجوده کوم او د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصېږي او دا د خدای کور به ستا شفارت کوي او ته به په جنت ته کاکاګانو مونږونه ډېر کوئ ما په دې خبرو پوهېږئ ډېر ځان مګئ ما د جماعت درد جماعت ترانه نوځي جماعت ګندای پک جارو راواله یو جاروي کوي بازار کې ودرېږي چې څوک خلق منځ نوځي ګړای ورته سموي ستاسو نفس مرشي جماعت ترانه نوځي د استنجاګانو زې ګورا ک ګندای جارو راواله او په پرېدا د استنجاګانو صحیح نه ویني الب انسانان کې تاسو خیال راغی که دا کار درکې نو انسانیت ګران کړ تبلیغ والا او دلته د جماعت دلته یو امیر صاحب اوس لا پچېلا تلې ده او چنیا جماعت ګنده جارو کوي نو دې نه مې چونی متصق بلا والے چې تیر جارو کېدل
ټیټ جارو رااله دا جماعت جارو کو کدی بیا आवाज کو چې چڼیا په دې جماعت کې درنه غول خاصنه ګډ وډو باس چړې ته بوله دا سړی ټوکړي ټیپر په خرڅه چې د استاد کوره وظیفه لیو ایماندار دا ټیپر په خرڅه چې استاد کونی د چتور زيونه بدر توین نازیدانو انسانان شي انسانان کله کله چواړې نه چواړې جارو راوالی په خپل ویني جارو کې چې بندي کوړه پرتای کوړه ټوکرای راوالی په خپل پکې واچو یو طرف ته وغورځوي او بکړې شي دا جمعه پر ورځ مسواک سپینا ټوپه او تر مم په ځان مګری او چې چا تر مګری ما ته لاس مرا کوي معافي غواړم ما بیا زکام وای اس خاطرم په ځان مګلی دا تر مګی سجې جمعه مستروانم د جوړیانو ټوکرای راواله غنګي چې پرتی دا په سر کا وباره وغورځوا ا تیر ورځو کې مې دا څه کوتا کراغسته ونه زمونږ بند واغه مې کولاوله کنه ایو سره هغه ماته چې ها مولانا صاحب دا څه کې دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما خپه کې ورته او داسې مې او د پلاستیک لفافې د داسې مې لړا کوم په دمه ورواچو ولې زه دې غر کړم مالزه خو غر کوم چې ته عمر سره غر کې دا ډېر ښه کار په دې باندې سړی نفس مرشي مړ ما په خبره پوهېږي نفس دې په ایمان وایي چې ځان ته څه وایي او جارو راوالي په دې کوڅه کې دا ځای جارو کوي یا د جومات تله جارو کوي یا په جومات کې جارو وي په دې به ښه نه ښکاري دا کار کوي که بوډاګان یې بوډاګانو د لاسه خو جومات کې امامان هم تنګي او طالبان هم دي چېرته بوډایي زه په خپله 22 کاله بجلیګر کې امام هم دا بوډاګان به راته مخامخ ناست او ټوخېده به کله به یې لمونځ دې وګت کړه یو بوډا مې ونیو د کړکۍ نه مې بار وغورځولو بیا دې ونه ګورم په دې جومات په کور کې د ښځه او انګور نه پرېږدي خوار شي مونږ له دا ګند راوشړلو جومات ته بوډاګانو واورئ چې جومات ته لاړ شي غلي ناست اوسئ چپ د جومات یو ګوټ کې دا مه وایه چې ناوخته شو یا وختي غلی ناست اوسه خو چې امام ودرېږي بس پاسه لمونځ وکړه داسې ناست اوسه لکه یو شاعر وہی کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا کانٹا میرے جگر کو لگا ہے تیرے غم کا یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو نہ وضو جانتا ہوں نہ نماز آتا ہے سجدہ کر لیتا ہوں جب سامنے آتے ہو یہ سجدہ اگر ان کو روا نہیں یوں سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و تبارک دا بادشاہ بادشاہو دا سے بادشاہو چې د د په شان د بادشاہو کولو مثال به تر قیامت پورې پیدا نشي د چې څو وخت کې وفات شو سورځ پس چا خوب کې ولید چې څنګه چل در سره وشو عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه ورته فرمایل چې تپوس مکوا زه چې په قبر کې خښ شم او خلق رانه لاړ نو د جنتونو څومره مخلوق چې وو هغې ته اعلان وشو چې ټول د جنت نه بهر شي او پلین باندې دواړه طرف ته ودرېږئ عمر ابن عبدالعزیز را روان
عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے ملائکے رالے ہو ما تیوے چھے رازا نو دیوائی چی یو خدای با پی پوئی وی چی زا سمرا وقت روان ما تا دا اندازہ پتہ نہ لگی خود دوارا طرف تا دا جنت مخلوق ولاړو او د ګلونو دسته پلاس کې نیولې وي او دا الفاظ وی چې سلام قولا من رب الرحیم ار یو باندې بچ زورتلم نو هغه به وی چې سلام قولا من رب الرحیم عزیزانو دا هغه الفاظ دي چې اهل جنت تا جنت تا دخول نہ بعد بے خدا پاک ہوئی یعنی جنت تا چاہلی جنت نہ نوزی نڑم بنے سلام بپی دا اللہ پاک وی او دا الفاظ بئی چھ سلام قولا من رب الرحیم نو عرض میں داؤ چھ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ چھو دا یو کامل انسان نو د مرگ نرستو ور سرا اللہ پا قبر کے دا معاملہ ہو کہ تاسو خیالو کئی سڑے چمڑش تمام وسائل چی دی دا منقطیش دا خز سره وسیله منقطی شي زوی سره منقطی شي لور سره منقطی شي پلار سره منقطی شي مور سره منقطی شي دوستان وغیرہ وغیرہ تمام وسائل چې دیا منقطی شي او د قبر لاندې په دا تنګ غوندې ځای کې هغه نه منقطی کېدونکی شی څه شی دی هغه صرف د خدای ذات کدا غزے کی خدای در سره لکه رحمان بابا وی چې الله در سره مل نوی رحمانا چې الله در سره مل نوی رحمانا که فوجونه در سره وی یک تنهایی ډېر فوجونه گویا پاس په قبر دی ولاړی او چلان دی خدای در سرنی پاس د فوجونو زور تا ته نشي در رسی نو عزیزانو عرض داو په هندوستان کې وګوره روزانه په سونو خلق مړ کی چې کله نه هندوستان جوړ دے ماشاءالله پکې رانه دلته زمونږه د امیر المؤمنین بیا خبره ماشاءالله له جوړه کړې ده ان شاء الله در باندې بیا را روانه ده که خیری تماشې به وکړي د ځان بیا خبره اوس دې له جوړه کړې ده چې حالات خراب وو ښه کېدنه نو زه مجبور شم ما ماشاءالله راوسته ځکه خبرې ښودله چې کومې ورځي هغه اړو چاله ورځي نه په داسې وینځلي بزرګ اورېدلي چې یو خدای به هم ترې خلاصوي یو خدای تپوس نشته په کراچۍ کې نن اخبار وګورئ چې کراچۍ په هسپتالونو کې د مړو د لاشونو انبارونه پراته دي انبارونه او شناخت نه کیږي چې دا دي څوک تیکې او غوښې پرتی دي نو تیکې او غوښو کې به څوک خپل مړی څه وپېژني نو دوی راله صاحبه او اسپتال تا ورلو صدر ضیاء الحق صاحب مریض کی عیادت کر رہے ہیں
جوړ انجویم چې ده دوره ملتوی کړه هم راغې عیادت کی ہے او مجرمانو کوئی کسر اٹھا نہیں رکھے گی چې کوم هم نیولي هغې سره هم څه وکړه چې لا پاتې اوس نور چې نیسي هغې سره به کسر اٹھا نہیں رکھي خو دا داسې بې غیرته قوم دی داسې د عقل نه پاک قوم دی چې دومره نه پوهېږي چې هلکه زه چې په بم ولګم نو زما د پلار او نیکه دې هم کور روان شي چې وزیر زما تپوس له راشي او زه به پرې خوشحالېږم تاسو چې زه په بم ولم خوشحال به شئ دا سړیتوب دی په دې اخبارونو کې چې دا فوټو وګورئ توکاڼې پې توکئ دا خو وہی میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا پلاؤ کھائیں گے احباب فاتحہ ہو وزیر اعلیٰ د سندھ وزیر اعلیٰ ته پکار دی چې په خپو کې پړي واچي او د سپي غوندې په سړکونو راکړي خلک کیمې او کباب شو او دا چې د پیر پګاړو پر کټې دی خوځوي نه ذلیل حکومتا د نورو ملکونو تشه دورې کوي سبق دی والی د هندوستان دوه ګاډي وجنګې د خپلو کې نو د ریلوے وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم ځکه زما انتظام ټیک نه و نو دا ګاډي ځکه وجنګېده سری لنکا او کا کم یو ملک یو سوزکه او جنگیدو او د ټریفک وزیر استعفا ورکړه چې زه نااهله وم ځکه دا سوزکه او جنگیدو زه د وزارت قابل نه دلته د مړو انبارونه جوړ شو دا حکومت نااهله نه دی یا دته مستعفي کېدل نه دی پکار تاسو وایئ دا ناهله نه دی مړه دا څه حکومت دی تاسو په ایمان ووایئ چې یو حکومت د یو لارۍ د آرن علاج نشي کولی او د رشکې د سلنسر علاج نشي کولی دا هم چېرته د سړي د زامنو حکومت دی پلارو کې بسونو کې او ټرکونو کې وګوره د های پریشر آرنې لګېدلي چې ډرایور والا ګوته یوړي او داسې چغ نارې کي چې سړی به وایي غوږونو پردې مې وشلې دا زما د جومات سیډي والا او را سبات بلې جمعې پورې که ما ته د دې پته نه وه لګېدلې وجنم دی اے جی ټریفک او ایس پی ټریفک او ڈی ایس پی ټریفک او انسپیکټران د ټریفک دا ډیری په میز ورته کېده چې دا های پریشر آرنې چې دي د بسونو نه او د ټرکونو نه وباسئ دنیا ته د خدای په عظیم قهر گرفتاره ده تش د ډرایورانو جیب لټول ضروری دي د سوارلو جیب لټول ضروری دي دا ضروری نه دي چې هلکه دا خلق په دې سړک روان دی او داسې هارن دې بجاو کو چې د خلقو نه دې ړپ وټویست دوی به لاره ودرئ چې هغه جیبونه میبونه به ګوري ښه نور خیر زه ستاسو ټول ایمان او کرتوتونه ما ته معلوم دي که ایام پکاري د دې شي علاج وکئ کني بیا به زه خپل عادت در سره وکړم دا حکومت دی دا ملک دی ما نور ملکونه لیدلی دي ځکه په جزم سره دا خبره کوم نور ملکونه مې لیدلی دي نور ملکونو کې چې سړک کراس کې یو غاړې نه بلې غاړې ته اوړې نو هلته به ته نه ودرېږې چورېږه چې دا لاره او موټر تیر شي نو زه به تیر شم نه ته به روانې لاس به داسې ونیسې که 200 موټر یو لاره را رواني
داسې بریک به ووي چې په ځای به موټر او لارۍ جام کوي، ته به تیر شي، هغې نه بعد به هغوی تېرېږي. اوس خدای په راستی که ته ټانګېوال ته ویل ګلګر واګې راکاږه 200 کنزل به درته یا رشکې والا چې په سپیډ کې راخلاصي، ته خو لاسو نیسه چې در باندې درخېدي او بیړه دله غر کوي که نه غر کوي. نو عرض میں داؤ چې دا من از بیگانگا هرگز نن عالم کے بامن ہر چی گردا آشنا کر. د دین لوی دلیل د حکومت د نااهلیت بل څه کې دیش. خود صدر ضیاء الحق ننو منلا چې د پاکستان د بمونو د دماکو خو ایله اوس ابتدا وشوه، اوس ابتدا وشوه. مطلب دا چې نور به مخکې ګورئ او بغیر د افغان د مسلې د حل کولو نه بغیر بمونو دماکې په دې ملک کې څوک راټینګولی نه شي او نه را قابو کولی شي. قابو یې کړئ. کراچۍ ته بمونه په کومه لار راځي؟ سمندر کې نه راپورېوځي، په دې لار ځي. ستا دا تالاشیانې وګوره، ستا دا ناقبندیانې وګوره او د هغې د پاسم کراچۍ غوندې ځای ته ستا بمونه رسېدل وګوره، په دې لار ځي. بیا په دې لار د چرسو لارۍ کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ د پوډرو موټرې او ویګنې کراچۍ ته په کومه لار ځي؟ بیا کراچۍ نه بار ملکونو ته په څه شي کې ځي؟ په څه کې ځي؟ ستا په دغه پی ای اے کې ځي. تاسو پوه شئ؟ دې نه زیات نااهلیت د یو حکومت بل څه کې دی شي. 2 لکه ناکبندی بل ورځ دلته بالا ماڼۍ نه موټر وتښتېد، ناکبندیانې چې پته لګېده صاحب هلکه څه شوی ووتو. ناکبندي د دې ناکبندي ما ته معلومه ده، دی چې ډزي نو نږدې ورته نه راځي، خو چې سړی خپې وغځوي نو بیا راشي تېګیر چاپېر شي، چا لکه لرې شئ صاحب به راځي، دا ځای به ملاحظه کوي. عرض داو چې هغه جرنیلان هم ایماندار وه، د پاکستان په شان نه و. پاکستان نن بیړه تباه ولې ده او غرق ولې دی؟ ځکه چې پاکستانیانو سره د ملک غم نشته، د ځان غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپل کور غم دی ورسره. د ملک غم نشته، د خپلې خېټې غم دی ورسره. که په هر ځای کې ناست، په هر ځای د عدنان اواله تر اعلی پورې هر ځای چې ناست دي د ځان غم یې ورسره. ځکه جومات کې ناست یم د ځان غم دی راسره. ماله سړی راشي پلاني خو چای زوی وویشتو، ځوان زوی او ځوانه ښځه ښه بس. زه دا نه کوم چې زه دړه په وینو وجاړم چې دی ولې وویشت. دې کې باسونه نور دی انشاءالله بیا به شي. واخر